سلامونه احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته. راځم نن درته په فوټوشاپ کې دا ښیم چې څنګه موږ او تاسو عکسخانه کې اکثره چې تاسو عکس واخلئ تاسو ورته تقاضا کوئ چې دلته مثال یو سوټ ولګوه نیکټایي داره. د دې دپاره تاسو چې کله عکس اخلئ نو دا عکس تاسو که وګورئ درته عکاس وایي چې دا کالر دا غاړه ښکته کړه. که غواړئ مثال نیکټایي ولګي نو هغه دوی د خپل ایډیټ دپاره دا نیکټایي دا غاړه ستا ښکته کوي او دې دپاره هغوی ته ایډیټ کې اسانه وي. دلته به یې سوټ په اسانه کېښودل کېږي. نو دې دپاره زه هم تاسو ته دا طریقه په دې ویډیو کې ښیم. اول به تاسو مثال یو نوی ډاکومنټ به والئ 3x4 انچ کریټ به کلیک کړئ. بیا به شئ فایل ته پلیس امبیډډ باندې به کلیک کړئ. چیرته چې ستاسو عکس وي هغه عکس به راواخلئ. مثال په طور زه راځم د سپیسي ته په سی ای ډرایو کې دلته زما سره پکچر پروت دی. همدا چې کوم مې تاسو ته وښودلو دا پکچر زه دلته راولم. چې کله مې دلته راوستلو د دې به سایز څه کوو موږ داسې برابر به یې کړو. چې کله م برابر کړو اپلای کوئ. بیا یې څه وکړئ دلته تاسو راشئ سلیکټ او دا څه وکړئ سلیکټ آبجیکټ کوئ. چې کله سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک کړو بیا به تاسو په دې باندې ماسک اپلای کوئ. ماسک خپله دی او پردې په شکل کې ډیزاین دی. نو دلته وګورئ ماسک په اپلای کوئ. چې کله ماسک اپلای کړو تاسو به دلته راشئ په هماغه نیکټایي چې کوم یو سوټ چې تاسو دی دا به راوړئ. دا باید پی ان جي کې تاسو سره وي. زه دا هم راولم پلیس امبیډډ باندې کلیک کوم. دا په ډیسکټاپ دی ما سره دا سوټ ما دلته راوستو. دا به په دې شکل کنټرول جمع به ووهئ. لږ به ځان ته دا صفحه زوم کوئ. دا به اول داسې اډجسټ کوئ برابر به یې کوئ. صحیح شو. په دې شکل به دا څه کوئ برابر کوئ. نو په دې شکل به یې دې سایز څه کوئ داسې ورته برابر راولئ. دا چې کله په دې شکل برابر کړو په دې سوټ به رایټ کلیک کوئ. ریسټرایز لیر باندې به بیا کلیک کوئ. تاسو به دلته راشئ ماسک به انتخاب کوئ. ماسک برش به واخلئ. دلته برش ټولز ته به راشئ. چې کله برش ټولز ته تاسو راغئ دلته به څه وکئ فورګراوند کلر به تور واخلئ. نو تاسو به څه وکئ د دې چې کوم یو کالي اضافه پاتې اول دا ریموف کئ. صحیح شو. دا په ښه طریقه څه کوئ ریموف کئ. لږ داسې کوم ځای وځي راوځي دا هم ورته داسې ایډیټ کئ. دا ځای هم داسې په دې شکل ریموف کئ. لکه دا دا کالي ډېر مزاحمت به کوي ځکه دا سوټ چې اوس ته غټی نو دا حتما ایډیټ کې لږ خرابوالی راولي. نو تاسو به داسې څه کوئ دا سایډ به داسې پاک کوئ. که احیانا کوم ځای هم غلط والو انډو کوئ دا داسې ورته برابر کوئ. چې دا تاسو کله برابر کړو راشئ دلته بیا څه وکړئ دا انتخاب کړئ سوټ چې هم کله انتخاب کړو مثال اوس تاسو هم اخوا دېخوا که وړی شئ. خو دې دپاره به زه څه وکړم رای به شم ایډیټ ته ټرانسفارم ته او په رب به کلیک کوم. په رب مې ځکه کلیک کړو چې دا غاړې دا اړخونه زه څه کوم دا برابروم ورته. دا مې دلته کېښودلو. دا غاړه مثال زه راکشوم دې خوا ته. اوس ګوره دا چې یو دې خوا ته راولي او دې خوا ته حتما لږ شانتې مزاحمت سره کوي. دا په دې شکل څه کوي برابر به یې کوي. په دې شکل به دا دې خوا ته دا نقطه راولي او دا نقطه به دې خوا ته راولئ. صحیح ده. دا به لږ دې خوا ته برابره کړو. لږ اوکې کوئ اپ ایرو کې ووهئ داسې جګ کوئ سره. چې کله هم سره جګ کړو نو تاسو کنټرول 0 ووهئ. په دې شکل به دا څه شي برابر شي. که احیانا کوم نانیم ځای کې تاسو نه بیا هم داسې پاتې توروالی هغه ختموئ. همدغه ماسک دوباره انتخاب کوئ. راشئ دلته برش ټولز بیا واخلئ. برش ته به همیشه کلر تور اخلئ. دلته یې څه کوئ داسې کش کوئ په دې اړخونو باندې. دلته هم داسې څه کوئ په دې شکل دلته هم برابر کوئ. نو په دې شکل ګورئ دلته لږ شانتې څه وشوه ایډیټ کې لږ شانتې دا ځای کټ شوی و. نو خیر هغه به ورته هم موږ داسې برابر کړو. چې تاسو دا کله برابر کړو بس که بیا هم درته کوم ځای کې کټ مټ ښکاري رب ټکس ته لاړ شئ. دا به زه لږ دې خوا ته کړم. اوس زه غواړم چې دا ځای لږ دې خوا راوړم نو زه به سلیکشن هم دلته زه داسې کولی شم چې سلیکشن وکړم. دا ځای داسې انتخاب کړم
دا سوټ کې مثال دا ځای داسې انتخاب کړئ چې کله انتخاب کو بیا راشئ ایډیټ ته رب دلته واخلئ دا په دې شکل هم دلته برابر کړئ ورته په دې شکل زه چې دا جوړ کړم بس اپلای کوئ ګورئ کنټرول ډي سلیکټ وهئ صحیح شو په دې شکل به داسې شي برابر به شي او که نه برابرېدلو بیا هم همداسې انتخاب یې کوئ ایډیټ ته راشئ همدا رب په واخلئ رب ټولز دا سایډ به لږ داسې راکش کړئ صحیح شو دا سایډ هم داسې جګ کړئ چې صحیح منظم عکس ښکاره شي دا سایډ هم دغسې جګ کړئ بس اپلای کړئ انشاءالله نور به صحیح وي د دې غاړه لږه د دې د کالر نه دی ښکته شوی نو ځکه لږ ډېر وخت یې ونیو نو په دې شکل تاسو به څه وکړئ دا عکس به ستاسو تیار شي اوس ځینې خلک وایي دا په یو ورقه څلور څنګه چاپ وګورئ تاسو به دا عکس چې جوړ کړو دا به ایکسپورټ ته راشي دا به پی ان جي شکل څه کوي واړه به وړوئ مثال ته ورته زه ورکړم عثمان پکچر دا نوم ورته ما ورکړو سیو مې کړو رای به شي فایل ته دلته به راشئ نیو ته چې کله راغی دلته فوټوز ته راشئ دا د فوټو سایز پیپر دي چې کوم یو تا سره پرنټر کې ایښي دي یعنې دلته راشه پرنټ ته وبخئ A5 یا A6 ورکه دي دپاره چاپ ته دا به سایز A6 به واخلئ چې کله مو واغوستلو دا ایمیج دی هماغه ایمیج به راشئ دلته به یې راوړئ فایل ته راشئ پلیس امبیډډ ته راشئ صحیح ده عکس انتخاب کړئ عکس په خپله راشي عکس چې م کله راوستلو سایز یې داسې برابر کړئ صحیح شو په یو ورقه څلور دانې غواړئ لږ شانتې سټروک ورته ورکړئ دا به لږ دې خواته کوئ لږ به ورته سټروک ورکړئ ایمیج به انتخاب کړئ چې کټ وخت کې صحیح راشي دلته لږ سټروک واخلئ کوشش کوئ داسې غټ سټروک مالئ تور کلر ورته والئ اوکې کوئ دا لږ داسې لاندې راولئ کنټرول جے کاپي دا دویمه کاپي دلته کېدی صحیح شو دا دوه کاپیانې شوې بیا که دا شفټ ونیسئ دا هم لږ دې خواته راوړئ چې کټینګ شفټ ونیسئ دا هم انتخاب کړئ کنټرول جے دا هم دلته کېدی په یو ورقه به څلور دانې څه شي چاپ به شي لږ به لاندې نور هم راوړئ په دې شکل دا چې کله بس سیو هم که پرنټ ته یې ورکئ نو په همدې شکل به دا څه شي پرنټ به شي نور که ته غواړې چې د دې سپینوالی زیات کړې دې ته برایټنس ورکړې نو دا هم دلته شته ایمیج ته راشه ګوره اډجسټ اوس کار نه کوي دلته به تاسو پکچر به انتخاب کړئ اډجسټ داسې لږ برایټنس هم پې زیاتولی شئ ډېر به برایټنس سره هم کار نه لرئ صحیح شو نچرل اوس ته چې دا ځای خو داسې دی او دا دلته دا برېتې زیړې غوندې دي نو تاسو دلته بیا د ټولز نه اخیستی شئ کار دلته موږ سره مختلف ټولز شته دی فوټوشاپ کې سپاټ هیرنګ ټولز به واخلئ صحیح شو په دې باندې بیا تاسو دا څه کولی شئ داسې واپس پاکولی شئ ګورئ په دې شکل دا به دې نه وبخئ دې نه به داسې راواخلئ بیا داسې لږ ایډیټ وکړئ یا که دې سره نه کېدلو برش ټولز راواخلئ برش باندې هم کولی شئ دغه کلر به ورته واخلئ دلته بیا برش ټولز هم استعمالولی شئ په برش ټولز دا کار وکړئ برش هم واغوسته کلیک کړئ دا د مخ کلر دغه شی ورته راوالی په دې شکل برش خو برش اوس ته چې دا خو ډېر بد ښکاري دلته اوپیسټي دی او بیا موډ سره به تاسو چک کوئ دا نو دا به دلته تاسو دې ټولز په ذریعه څه کولی شئ پاکولی شئ هیلنګ برش ټولز دی دې په ذریعه هم کېږي مثال ګورئ دلته راشئ کلیک کړئ الټ ونیسئ کلیک کړئ ګوره په دې الټ ونیسئ دلته یو کلیک وکړئ په دې شکل دا هم بیا ورسره پاکېږي خو دلته د دې سایز ما ډېر اخیستی نو په دې شکل تاسو څه کولی شئ تاسو مثال په طور یو عکس د هغې سایز چې ورته ورکوئ که نه د دې نیکټۍ سایزه نو په دې شکل تاسو دا جوړولی شئ نو دا موږ او تاسو سره نن درس و ښه وخت خدای پامان